د کهنه شوربه د یوې ښځې نه کېږي کومه چې د نامعلومه طاقت ښکار شوي دا چغې وهي خو هغې یې پرېږدي نه. دا په دغه یره کې په مخه بار ګوري چې په هر ځای کې ورته دغه عجیبه او یروونکي لاسونه په نظر راځي. د دې ښځې نوم ندا وي کومه چې د درو بچو مور وه. د یو څو ورځو نه دې ته ځای په ځای هغه لاسونه په نظر راځي چې ډېر د لاسه دا دومره زړه خوري چې ورځ تر ورځه کمزوري کېږي او زیاتره وخت په ملاسته باندې تېروي. په موجود وخت کې د دې په کور کې دې سره د ټولو کشره لور ایلا وه او باقي دو بچي د سبق د پاره بل ښار ته تللي چې ډېر کم به دغلته کې راتلل. د دې کشره لور مور له ویښته ګومنځئ چې په ویښتو کې ورته څړقېدونکي څیز په نظر راشي خو دې نه هم عجیبه منظر لا پاتې. مور یې د خولې نه کاڼي روباسل شروع کړي چې دې په لیدو سره ایلا بېهوشه شي او بیا مور ډاکټر ته وښایي خو د بدقسمتۍ نه هغه په بیمارۍ پوهه نه شي. دې د وجې ایلا یو کس ته خط لیکل شروع کړي د کوم نوم چې فیارو. دې د هغه په باره کې په اخبار کې ویلو دا داسې کس و کوم چې با په عجیبه او یروونکي واقعیات باندې لیکل کول. هغه زیاتره وخت د انډونیشیا نه بار تېره و درې د وجې صرف په خط باندې ورسره رابطه ممکنه وه. یو څو ورځې پس د شپې په وخت کې اخر د هغه له طرفه جوابي خط راشي په کوم کې چې ورته هغه لیکلي وي ستا په مور باندې چا جادو کړی دی. دا چې څنګه د مور د اجازې د اخیستو دپاره کمرې ته ورپسې ورشي نو هغه دغلته کې نه وي. دې د راپیدا کولو دپاره دا ورپسې په ګرځېدو شي چې د کور نه بار د کلي ټول خلک په یو ځای راټول شوي یو چغې وهي چې په لنډ ورتلو سره هغه د دې مور وي چې ټول ورته پکاري ولې چې هغه د بېحیا جامې اچولې وي. دا مور ځان ته رانږدې کړي چې ټول کلي والا دې ته لګیا شي وي تاسو خو زموږ دا کلي په شرمونو شرم او ستاسو د وجې زموږ بچي هم غلط طرف ته روان دي. د کلي خلک د دوی د کلي مشر په څه خوارو باندې چپ کړي چې د خلکو په تلو سره څنګه چې ورته موقع میلو شي نو دوی ته دغه ځای نه پرېښودو دپاره ووایي ویښه به دا وي چې تاسو دا ځای پرېږدئ. په اصل کې کله چې د ایلا مور په ځوانۍ کې وه نو د هېڅ چا نه به یې هم څه حیا پرده نه کوله چې څه د وجې مشرانو بچو د شرم د لاسه خپل کور پرېښوده او ولې چې ایلا وړه وه هغه مور سره یې پاتې شوه. مور په دې حالت کې په لیدو سره دا مشره خور او ورور غواړي. مشر ورور چې څنګه راشي نو هغه سره خپل زوی هم وي دا هغوی ته وایي وي زموږ په مور باندې جادو شوی دی چې خور یې د دې خبرې د منلو نه انکار وکړي او داسې ورته ولګي وي دا ټول د دې د ګناهونو انجام دی. دوی یو بل سره بحث راغشتي چې په دې کې په ټول کور کې یوه تیزه چغه واورېدلی شي. ایلا چې څنګه مور پسې کمرې ته ورشي نو هغې سټ شاته اړولي یو زنکدنې شروع وي چې لږ ساعت پس په کټ کې راوغورځېږي او ساعت یې وخیږي. په دې سره بچی پوهېږي نه چې دا په دې عذاب او که نه چا پې جادو کړی. په سبا باندې ټول کلي د دې مړي له راغلي چې ناڅاپه یوه توره پیشو په تیزۍ سره دې د پاسه تېره شي چې په دې سره هغه را ژوندی شي او کیني. دا واقعه ټول ویري خو د ډاکټر د وینا مطابق دې ته د زړه دوره راغلې وه. په دې سره مشر زوی ته یې څه ناڅه عجیبه ولګي خو بیا هم خور یې په دې خبره یقین کولو له تیاره نه. په سبا باندې د دوی مور ندا په مکمله توګه بدله شي د هغې په کمزوري وجود کې ناڅاپه طاقت راشي او سم د ساره ټول کور لا د خوراک د تیارولو نه پس په صفایۍ کې لګیا شي. په ظاهره باندې هر څه ټیک ټاک ښکارېږي خو دا هر څه دومره ساده نه وي لکه څومره چې ښکارېږي. یو ورځ د دې نوسې په خپل کور کې خپلې ګوډۍ سره لوبې کوي لګی چې پنسل ته نه وغورځېږي. دا چې څنګه پنسل راوچت کړي او ګوډۍ ته وګوري د هغې شکل په مکمله توګه بدل شوي داسې ښکارېږي لکه چې د چا روح پکې ورننوتلي. ماشومه ترې دومره ویرېږي چې بار ته د وتو دپاره ځان ته ورکلاب وخي خو ورته داسې کلک شوي چې د کلابېدو نوم نه اخلي او ګوډۍ ورته باره یروونکي شکل اختیاروي. دغلته کې د لور د چغه په اورېدو سره پلار یې راشي چې لور ورته د ګوډۍ طرف ته اشاره کوي خو اوس ګوډۍ بې حرکته پرته وي چې داسې ولګي که چېرې ماشوم یې دروغ وایي. د شپې په وخت کې د ندا مشر لور د چا په ښکالو باندې راپاڅي چې باره یې مور لګیا وي او ځان له سر وخې لګیي. دا چې څنګه خواله ورشي نو هغه ورته داسې ښکاره شي لکه مړی خو د هغې د هېرولو دپاره دا کافي نو. د دې نه پس هغه د خولې نه تازه منګکونه روباسي چې په دې سره دا دومره ویرېږي چې دې خطرناک خوب به را بیداره شي. دا د دې خوب و خو دې په مزغو یې داسې سر وکړو چې یره ورسره پیدا شوه. په سبا باندې زوی مور سره د سودا دپاره بازار ته لاړ شي چې هلته کې پټ په پټه د سګرټ د اخیستو دپاره د مور ځان سیټ ته کړي چې په واپس راتلو سره مور یې غیبه وي. دې مور پسې په ګرځېدو شي چې د شپې په وخت کې په یو خوشي مارکیټ کې ورته میلو شي. مور یې په ځان باندې ویښته را ببر کړي او په عجیبه طریقې سره د خواله را روانې. دې چې ورته څنګه په غور سره وګوري د هغې خپې په هوا کې او د لیټونو پلقه د ده په یره کې نور هم اضافه وکړي. دې مور ته ګوري چې د سترګو د وړاندې غیبه شي چې څه سره د اخوا دېخوا کتل شروع کړي چې څټ په راتا وهلو سره مور ورته مخامخ ولاړی او خوله ورته دومره کولو کړي چې د سترګې بقې پاتې شي. دا واقعه د سوچ بدل کړي خو دا هم حقیقت نو. کور ته په راتلو سره د روټۍ د خوړلو په وخت کې هغه دومره یېرېدلي چې لور دنیا د لاس د روټۍ خوړلو نه منېږي. د هغوی په تلو سره مور لوریانو ته وایي وي تاسو ته را پته ده چې د
دیوی مور د پاره د ټول نه زورور غم کم یو دی، هغه دی نافرمانه اولاد. هغه مشر لور ته وای لکه چې ستا بچی شو او زما غوندې حالات در باندې راغلل نو بیا به درته پته ولګي چې په دې سره مشر لور یې خاموشه شي خو په زړه کې موجود نفرت یې کم نشي. هغه مور لا جوابونه ورکول شروع کی، وی تا ته را پته شته چې موږ د خلکو د پیغورونو د وجې دا ځای پرېښودلی دی. په سکول کې په چمګاون کې هر ځای کې پرته خلک لګیاو چې مور مو نه د خپلو نه پرده کوي او نه د پردو نه د خور د چپکولو دپاره کشره خور مشر ته چپکېدو دپاره ووایي وي کم از کم د دې د بیمارۍ خو خیال وکړه چې مشره خور په دې پورې نښل وي ته راسره خبرې ته خو اوس راغټه شوې. هغه وخت ما ته یاد دی د چا مخکې بم سترګې نه شوی چتولې. خور له دومره غوسه ورغلي چې په اخره کې په چغو شي چې کشره خور ورپسې راپاسي وي بس کا معافی کا چې څه شوي دي هغه شوي اوس پکې څه هم نه کېږي. خو مور د خفه کېدو په ځای باندې عجیبه غوندې خندا شروع کړي چې څه نه دا دومره ویریږي چې مشر خور سره د ویده کېدو دپاره هغې سره کمرې کې سملي. په شپه کې دا خور له تسلي ورکوي خو هغه د چا خبره اورېدو ته هم تیاره ني او دا بار روباسي. هغه د کور په سمولو کې لګیا شي چې شاید اړخه د ټي وي آواز راشي کم چې خود په خود لګېدلی و. په نن ورتلو سره دې ته پکې د مور غوندې ښځه په نظر راشي چې دا ډېره د لاسه بند کړي خو دا عجیبه واقعیات دغلته کې ختم نه شي. په دې باندې څوک لاس کېږدي چې شاته په کتو سره هېڅ هم نه وي. دا په مور پسې کمرې ته ورشي چې مور یې د لقېدو والا په کرسۍ کې ناست دی او په لاس کې ورسره ماشومې. په نیمه شپه کې مشر لور د چا په ښکالو باندې بیا پوهه شي خو ځان ناغرضه کړي چې د مخ پر اړولو سره مور ورته په نظر راشي په دومره خطرناک شکل کې چې دا ډېر د لاسه پاسي او په غور کتو سره دغلته کې څه هم نه وي. دا واقعیات دا دومره ویري چې خولې پرې راماتې شي او ډېرې د وجې کشر خور له لاړه شي. وي واقعي ستا ټولې خبرې ټیک وي چې ایله ورته د فیار خطو ښایي په کم کې چې ورته هغه لیکلي وي وي ستاسو د مور په راژوندې کېدو کې هم د هغې جادوکار دی. په خط کې ورته دا هم لیکلي چې دا جادو تاسو معلومولی هم شئ. په یو ګیلاس کې به اوبه واچوئ او په خوا کې به ورسره انډه کېږدئ او کم منتر چې مې ته لیکلی دی هغه به پې ووایې. کشر لور یې هم دغسې وکړي چې د منتر په شروع کولو سره انډه نیغه ودرېږي او په سبا باندې چې څنګه ماته کړي د هغې نه تورې اوبه جوړې شوي. دوی پوه شي چې په دې کې هېڅ څه شک نشته چې په دې چرته خطرناک جادو شوی دی. دوی فیار سره د ملاوېدو دپاره دغه ځای ته روان شي او شپې په هوټل کې راشي او د احتیاط دپاره ټول په یو کټ کې ویده شي. د شپې په وخت کې مشر لور د متیازو د کولو دپاره غسلخانې ته لاړه شي چې هلته کې لاول ګیلاس مات کړي او چې څنګه په بیسن کې اوبو ته پام وکړي نو په هغې کې ورته د چا شکل په نظر راشي چې څه نه دا دومره ویرېږي چې په شا لاړه شي او د ښویېدو د وجې سره داسې ولګي چې مړه شي. خور د مشر خور قبر ته ناست دی چې په دې وخت کې فیار د دوی کلي ته راشي چې دې نه د سوال کولو مخکې لګیا شي. وي که چېرې په انسان جادو نږدې کس وکړي نو بیا په مزه مزه باندې تېنه شیطان جوړېږي او کم کس چې پې کړی دی هغه هم په اخره کې هم د هغې ښکار کېږي. د دې د مشر خور طرف ته شک لاړ شي خو بیا ورته رایاد شي چې غریبه خو په خپله باندې مړه شوه. د وجې د دې په رور باندې شک را پیدا شي. د دې رور چې کله کور پرېښودلی و نو سخت د مالي مشکلاتو سره مخ و او بیا یې په کلاب واده هم وکړو. هغه دومره روان ګیر شوی و چې واپس د خپل مور خواله راغی او پیسې ترې نه غوښتې چې هغې ورله د پیسو نه ورکولو په ځای باندې سپېړه یې ترې نه وویستې. د قرضداري کېدو د وجې د ده ښځه ده سره ایساره نه شوه او دوی یې پرېښودو چې د ناکامي په نفرت کې بدله شوه چې د خپلې غوسې د وباستلو دپاره په مور یې د جادو لارې اختیاره کړه. جادوګر ورله د مور په جسم کې بدروح قید کړه او ورسره یې ورته دا هم وویل وي کوم څیز چې دی په کور کې ښخ کړی دی که کله دې هم اراده بدله شوه نو راویې باسه ګنې انجام بیا ډېر خطرناک وي خو ده ته څه پته به چې هغه به دې حد ته رسي چې ټول خاندان به په مخه راخلي. د شپې په وخت کې د تیز باران باوجود دوی د ځمکې په کنلو کې لګیا شي چې په دې وخت کې لور ته یې مور اشاره وکړي او بغیر د سوچه ورله ورمنډه کړي. دغلته کې فیار هم راشي کوم چې ورته د لور د غیبېدو خبر ورکړي. دوی په منډه باندې کور خواله راشي چې ور په خپله باندې داسې بند شي چې زورونو باوجود نه کولاویږي. په دې سره هغه دوی ته وایي وي تاسو کوششونه جاري ساتئ زه هغه د جادو والا سرمن روباسمه. کشره خور یې په کړکۍ باندې په کور کې ورداخله شي چې د فیرې په لیدو سره هغه حیرانه پاتې شي. هغه په سر باندې شیشه ماتۍ لګي چې دا یې دو درولو دپاره ورله ورمنډه کړي چې مور یې ودرېږي. دا چې څنګه مور ته پام وکړي نو د هغې وجود داسې راښکلي کېږي لکه ربړ. بل خوا د ماشومې پلار د سرمنې په معلومولو کې کامیاب شي خو د اور د ورته کولو دپاره لیټر اور نه اخلي. داسې لګي چې هغه په خپل پوره طاقت کې راغلې ده. بل طرف ته فیار منترې وایي چې دی د خپل طاقت په استعمال سره یې ګډ وډ کړي او روبې غورځوي او بیا د زوی د ودرولو دپاره نوسۍ شیشې ته مخامخ کړي خو هغه مسلسل کوششونه کوي لګي چې اخر هغې سرمن ته اور ورته کړي په دې سوچ چې هر څه ختم شو. دننه د مور وجود په ایرو کې بدل شي او خور او لور د خواله راشي.
ویرازه هر څه ختم شو چې په دې وخت کې همدغه کندې نه لاسونه نمودار شي او د ده پر اخکلو کې لګیا شي. دغه وخت وي په کم کې چې خور ته د فیار خبر را یاد شي چې جادو کول والا کس په خپل هم اخره کې غر کېږي. دا پوه شي چې جادو مې په مور هم د کړو همدغسې د یو زوی د نافرمانۍ د وجې د دوی ټول خاندان تباه و برباد شي. تاسو ته دا نانه کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رای په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. ما له راکړئ اجازت. بای بای.